دا د پکتیکا ولایت د حزب اسلامي ولایتي غړي دي چې د اسلامي امارت څخه د خپل بشپړ ملاتړ په موخه دلته راټول شوي دي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا غوره وبلله چې له اسلامي امارت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړي او په نورو ګوندونو او ډلو یې هم غږ وکړ چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره دي د اسلامي امارت د شته نظام تر مشرۍ لاندې کار وکړي. زه د افغانستان د اسلامي حزب د پکتیکا د ولایت په نمایندګي باندې اصل اسلامي امارت مجاهدینو ولایت امارت ته دا وعده ورکوم چې په سر او شمال باندې په شپه او په ورځ باندې دوی خدمت حاضر وو، ځکه چې زموږ مرام هدف همدغه د دین عملي کول، شریعت عملي کول او د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه باندې ټول راسته د حزب اسلامي افغانستان د محصلینو او ځوانانو په نمایندګي تاسو ته کاملا ډاډ درکوو چې ستاسو د هرې برحقې داعیې او غوښتنې په کلکه حمایت کوو او د تحقق لپاره یې هرې قرباني ته چمتو یو. په ورته مهال د پکتیکا والي وایي د شوروي له شکست وروسته افغانان ونه توانېدل چې خپلواک اسلامي نظام رامنځته کړي او د نورو په لمسون یې د قدرت د ویش لپاره خپلمنځي جګړې پیل کړي. له دې سره نه یوازې دا چې ونه توانېدل د 3 میلیونه شهیدانو قربانیو قدر وکړي بلکې هیواد یې یوې بلې خونړۍ جګړې ته لاهو کړ. دی وایي افغانان دې دا ځل هوښیار اوسي او له اسلامي امارت سره دې په ګډه د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي. اوس هم د الله د دین دشمنان دا هغه دشمنان دي چې بار بار الله په دشمني باندې ذکر کوي په قرآن پاک. دا هغه یهود و نصارا نو دا به بیا کله ارام شي چې هغه کمونیستان هغه ارام نه کښېناسته نو یهود نصارا به ارام شي. هغه 12 ملکه وه دا 240 یا ټوله دنیا وه دا به ارام کښېني یا ارام نه کښېني. افغانانو بیدار اوسئ. که څه هم تر اوسه پورې د اسلامي امارت له لوري د راتلونکي حکومت جوړښت نه دی اعلان شوی خو د اسلامي امارت رهبرۍ هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به یو ټولشموله حکومت رامنځته کړي چې له دې سره د حزب اسلامي ترڅنګ یو شمېر نورو سیاسي ډلو او ګوندونو په بېلابېلو ولایتونو کې له اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.